السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د کیمرې یو څو هغه رازونه در وښیم چې تاسو به حیرانه کړي. یعنې ملګرو چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل موبایل په خپل موبایل کې د کیمرې هغه سیټینګونه وکړئ چې بیا ټول خلک تاسو ته حیرانوي. نو ملګرو که چېرته تاسو غواړئ چې دغه سیټینګونه دې تاسو ته معلوم سي نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چېرته تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني تر وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو ولاړ شئ د خپلې کیمرې سیټینګ ته. ملګرو کله چې تاسو د خپلې کیمرې سیټینګ ته ولاړ شئ د هغه رقم ګوره ملګرو اول اپشن چې دا جي پی اس لوکیشن انفو ده. ملګرو که چېرته هغه تاسو اون کړئ بیا به د جي پی اس لوکیشن چې هغه تاسو په موبایل کې اون وي او د هغه رقم دویم اپشن چې د ملګرو پکچر سایز. ملګرو ګوره زیاتره خلک دا رقم د کله چې دوی په خپل موبایل کې تصویر اخلي د دې کومه پکسل ده کم میګا کیمره چې د ملګرو هغه 8 پکسل یا 16 پکسل نو ملګرو هغه دوی راولاړ شوي دلته پکسل ځینې کم شوی په غلطي کې 1 پکسل یا 1.3 یا 2 پکسل یا 3 پکسل نو ملګرو دوی وایي زموږ موبایل خراب تصویران اخلي هغه به دلته تاسو سموئ یعنې چې هر څونه غټ پکسل ستاسو د موبایل و تاسو به هغه باندې دروئ. نو ملګرو دلته تاسو د کیمرې د کم پکسل سایز چې د هغه تاسو سمولی شئ او د هغه رقم ټو کیپچر د ملګرو او د هغه رقم شټر سونډ د ملګرو کله چې تاسو موبایل سونډ کوي کله چې تاسو تصویر اخلي هغه سونډ دې واقعي کې نه کوي د هغه رقم سمایل شاټس و ګیسټر شاټس او د هغه رقم ګوره ملګرو دا بل اپشن چې دا پکچر پریویو سایز ملګرو کله چې تاسو په پریویو سایز باندې کلیک وکړئ ګوره که ملګرو کله چې تاسو دا فل سکرین کوي بیا به ستاسو موبایل فل سکرین وي او د هغه رقم کوي سټینډرډ کوي بیا به دا سټینډرډ په خپل حالت ولاړ وي. نو ملګرو دا زیاتره ملګري دا رقم فل سکرین یې کړي بیا هلته دوی ته دغه درک نور کوي چې بس تصویر چیرې واخلو څنګه یې واخلو. نو ملګرو دا زیاتره کم خوندور اپشن چې دا سټینډرډ صحیح ده باید په سټینډرډ ولاړ وي او د هغه رقم ملګرو کنټینیوسلی شارټ کله چې تاسو کنټینیوسلی شارټ ته رالاست اوس ګوره ملګرو تاسو په یوه وار 20 تصویران اخیستی سي که چېرته تاسې کنټینیوسلی شارټ کې 40 کوي نو بیا به تاسو په یوه وار 40 تصویران اخیستی سي. ګوره ملګرو زه یې 20 کومه کله چې زه 20 کړم بیا چې زه تصویران اخلم دغه کم والیم بټن چې دا یا کم دا د کیمرې بټن چې دا تصویر چې اخلي هغه به تاسو د رقم باندې ونیسېږئ. ګوره ملګرو تاسو ولیدل چې 20 تصویران یې په یوه وار واخیستل او هغه یې ټول په یوه وار سیو کړو. نو دا رقم ملګرو تاسو په کنټینیوسلی شارټ باندې 20 تصویران په یوه وار اخیستلی سي او د هغه رقم تر 40 پورې. د هغه رقم ملګرو سیلفي ټایمر چې رالاست کله چې ګوره ملګرو دا اوس آف ده کله کې تاسو 2 سکین کې یا 10 سکین کې ګوره ملګرو زه اوس 2 سکین کومه بیا زه کله تصویر اخلم هغه به 2 سکین ته هلته اخلي. نو ګوره زه اوس تصویر اخلم ګوره ملګرو اوس یې 2 سکین ته واخیستل بیا یې بعد کې تصویر واخیستی او د هغه رقم ګوره ملګرو دا سیلفي ټایمر و او د هغه رقم ویلیم بټن ته ستاسو کله راسي ګوره ملګرو که چېرته تاسو والیم کوئ کله چې بیا تاسو په خپل موبایل کې ګوره ملګرو زه اول والیم په درومه کله چې زه په خپل موبایل کې کیمره راولم نو کله چې زه والیم بټن وم هغه هوا یې څوکه کېږي او تیزېږي نو دلته تاسو هوا ور څوکه کوئ تیزوی سي که چېرته تاسو وایاست زیات د هوا په بټن باندې چې د تصویر واخلي یعنې د هوا په بټن باندې د تصویر واخلي د والیم په بټن باندې د تصویر واخلي نو هغه به بیا دلته تاسو والیم بټن ته راسي بیا به دلته تاسو شټر ووهئ. ګوره کله چې هم تاسو شټر ووهئ د هغه رقم ګوره زه په کوم والیم بټن چې د هغه زه ومه نو به دی څه شي واخلي تصویر واخلي. نو ملګرو تاسو اوس لیدلی شئ چې د تصویر واخیستی او د هغه رقم ملګرو کې چېرته تاسو زوم کوئ بیا به دی دا تصویر چې کوي زوموي او اوټوي. ګوره ملګرو زوم ان سو نو د هغه رقم بیرته زوم اوټ سو اوس دا د هوا په بټن باندې تاسو هغه زوموی سئ او بیرته یې زوم اوټ کولی سئ. نو ملګرو دغه د کیمرې یو څو پټ رازونه ولوس چاته نه معلوم نو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې وي. که ویډیو خوښه سوې وي ویډیو سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.